السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. رب زدني علما. إن شاء الله نن به سورة یونس آیت نمبر 25 او 26 بوایو 25 او 26. الله تعالی د وینا حق ادا کولو توفیق راکړي او الله تعالی دې موږ تاسو ټول په قرآن کریم باندې پوه کړي او بیا دې الله موږ ته عمل کول آسان کړي. آمین. دنه رستنی آیت کې الله تعالی د دنیا مثال بیان کو چې دنیا مثال خدا سي دی چې لکه موږ باران راوورو او بیا هر قسم فصل راشین شي او بیا ځمکه ښایسته شي ورسره او هغه ذریعه جوړه شي د انسانانو د خوراک او د چارپیانو د خوراک او ښکلي شي ځمکه. نو دا مالک دا ګمان کوي چې بس دا خو ما د پاره دي او مزیدي ټولې او اچانک زمونږ عذاب پې راشي ورځ وي یا شپه وي نو هغه داسې شي ریبلی شوی ته به وایې لکه سره ونه دلته. نو الله فرمایي دغه رنګې مو مثال بیانوو هغه قوم دپاره چې هغوی فکر کوي. اوس الله تعالی جنت طرف ته بلنه ورکوي او د هغې دپاره عمل ښیي چې د چا دپاره دی دا جنت. والله او الله تعالی یدعو بلنه کوي راغواړي الی دار السلام کور د سلامتی طرف ته. دارالسلام جنت نمونو نه یو نوم دی. د سلامتی کور ته الله تعالی بلنه کوي. دنه یو دا مراد دی. دویمه معنی دا هم دی چې هغه ځای چې هغه ځای کې صرف سلامتیا ده. لکه څنګه سوره یونس کې سوره یاسین کې الله فرمایي سلام قولا من رب رحیم تحیتهم فیها سلام. سلام وي فرشتو طرف نه هم د الله طرف نه هم خپلو کې یو بل ته هم هغه کور ته چې هغه سلام هی سلام دی او د جنت نوم هم دی. نو الله بلنه کوي جنت طرف ته. ویهدي او لار ښایي من هغه چاته یشاء چې الله وغواړي الی صراط مستقیم د لارې برابرې لارې الله تعالی چاته چې وغواړي د هغې هدایت کوي. ډېر بدقسمته دي هغه خلک چې ګمراه شي د سیخې لارې نه واوړي. الله تعالی دې مونږه په دې سیخې لارې باندې ثابت قدمه واوسئ. اللهم یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی دینک. آمین. اوس الله تعالی ښیي چې دا دارالسلام د الله بلنه دا کور د جنت کور د سلامتی دا چا دپاره دی؟ للذین د هغو خلکو دپاره دی احسنو چې نیکیانې وکړي الحسنه ښایسته بدله نیکه بدله وزیادت او زیات به هم ملاویږي. اول د احسنو باندې ځان پوی کوي دا ډېره درنه خبره ده او پوهېدل پې ضروري مهم دي. احسان وایي هغه عمل ته چې داسې طریقې سره ته وکړې لکه ته چې الله ګورې. څنګه چې حدیث جبریل کې دا خبره بار شوې ده او انشاءالله تاسو ته به یاده وي چې احسان څه ته وایي. جبریل علیه السلام پوښتنه وکړه رسول الله صلی الله علیه وسلم نه. رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې ان تعبد الله کأنک تراه داسې عبادت وکړې لکه ته چې الله ګورې. دا د عبادت انتهایی بهترین کیفیت دی او دا انسان ته کله کله ملاویږي چې ډیر کوشش کوي او محنت کوي او الله نه دعاګانې کوي بیا ملاو شي. داسې طریقې سره عبادت چې تا ذهن کې دا کیفیت وي چې زه الله ګورم او دا کله کله انسان ته نصیب شي. نو څوک چې داسې قسم ته عمل کوي احسان والا معامله کوي نیکیانې کوي نو دوی ته بدل د حسنا ښایسته بدله ده ښکلې بدله ده. وزیادتون او زیات به هم ورته ملاویږي. یو خدا حق الله بیان کړی دی نیک عمل په بدل باندې چې هر عمل باندې 10 درجې ملاویږي. یو خدا الله بیان کړی دی. یو دا چې دین زیات یعنی ستا د عمل نه عمل په بنیاد باندې چې څه دي هغه نه زیات به الله تعالی ورکوي. دې نه بیا مفسرینو مختلف معنی یا مختلف هغه کړي دي چې دا کیفیت بوي لکه بعض فرمایي چې دا به د دې بدل چې 10 درجې حق ته او یا درجه او 100 درجې الله تعالی ورکی. او اکثر مفسرینو دینه دا معنی کړی دا چې دینه مراد الله تعالی دیدار دی. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي لویه خوشحالي بوي.
د جنت کې چې کله جنتیان ننوځي او دوی دا نعمتونه وګوري نو دوی ډېر زیات حیران شي او یو قسم حالت به داسې عجیبه شي چې دا خپل خوشحالیانې خپل قسمت ته وګوري. په دې کې والا اعلان وکړي چې تاسو ته به یو بل نعمت ملاویږي. نو دوی به حیران شي چې یا الله دې نه بعد موږ ته نور څه ملاویږي. جنت موږ ته ملاو شو، خوشحالي موږ ته ملاو شو او بهترین نعمتونه دي، هر څه ملاو شو، دنم لذات شته. نو بیا به الله تعالی فرمایي دا تاسو سره وعده شوې وه دنیا کې او هغه وعده زما د ملاقات وه. بیا به الله تعالی خپل دیدن نصیب کړي دي جنتیانو تعالی دې موږ تاسو سره نصیب کړي. نو دا به بیا داسې خوشحالي وي او داسې سکون به وي، داسې اطمینان به وي چې دی به دې نه مخکې داسې کیفیت لیدلی نه وي جنتیانو. الله دې موږ تاسو ته نصیب کړي. ولا يرهق او نه به خورېږي وجوههم د دې په مخونو باندې قطرون توروالی ولا ذلت او نه ذلت سپکوالی. نه به مخونه تور وي، سړی کله ډېر ستړی شي نو رنګ هم تور شي، خراب هم شي، عجیبه غوندې کیفیت پرې راشي، یا خفه شي یا داسې ډېر مزل وکړي، سفر وکړي. نه نه نه، دا هیڅ کیفیت به په دې باندې نه راځي او ذلت به هم نه راځي چې سترګې ښکته وي، سرټیټې به هم نه وي، سرکوزي به هم نه وي. نو الله فرمایي اولئک دغه خلق دي اصحاب الجنت جنت ولدي دا هم دوی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه همیشه وي. الله دې موږ تاسو سره نصیب کړي، الله تعالی ته موږ سره نصیب کړه الله. والله او الله تعالی یدعو بلنه کوي الی دار السلام کور د سلامتی طرف ته یعنی جنت ته، ویهدی او هدایت ورکوي لار ښیي من هغه چاته یشاء چې وغواړي الی صراط مستقیم په طرف د سیخې لارې. للذین او خلکو د پاره چې چا احسنو نیکیانې کړي وي الحسنى نیکه بدله ده، وزیادة او زیاد هم ده، دیدن د الله ده، ملاقات د الله ده. ولا يرهق نه به خورېږي وجوههم د دې په مخونو باندې قطرون توروالی ولا ذلت او نه سپکوالی ذلت. اولئک هم دغه کسان دي اصحاب الجنت ملګري د جنت، جنت والا هم دوی به فیها په دې جنت کې خالدون همیشه همیشه وي. الله موږ ته نصیب کړي.